خپلو لایفونو کې کینې د مسلمانانو ته ډېرې لویې خبرې کوي او یوه هیله درنه کومه چې کومه خبره مې وکړله هغه لږ فهموه بیا له هغه بعد تبصره ورباندې کوه داسې نه وي چې موږ څه ویلي نه وي او هماغه څه بیا له شا راپسې وتړي چې موږ بیخي ځینې پاکي له هغو خبرونه ډاکټر صاحب محترمه وایه دعوه دې تا څه شی ده اول خبره دې کوه دعوه دې تا څه شی ده غواړي څه شی ته ورسیږي او د څه شي په اړه باندې ته اعتراضونه لرې راځه په خیر اوله خبره دې کوه ما اوله دایا د محمدي اخلاقو د جناب قاري صاحب زه مطلق یو بې سواده انسان یم چې کله ستا غوندې یو شخصیت راته وایي چې دا رواني تکلیف لري دا د شیعو جنراتور دی نو له بې سواده انسان سره یو عالم باید مناظره ونه کړي بحث باید ونه کړي که ته بې سواده یې له بې سواده سره موږ باید بحث ونه کړو د تاسو لومړۍ خبره دا وه چې د تا لومړۍ دایا چې شی ده ته یې راته ووایه زه دې خبره اورم بس لطفا زما خبره واوره په هماغه شکل راته ووایه چې ګوره دا خبرې نه دي که ته ژورنالیست یې ډاکټر صاحب محترم تا بې سر ویلی موږ یې بیخ درته ویلی ده لیک لطفا مخکې مې درته وویل چې په څه شکل د تا سوال او د تا په څه شکل باندې بحث کوي په همغه شکل در سره ځم راځه د تا اوله سر خو دې یو خبره کړې ده چې یو څوک د نرسي بې سواده خلق دي څوک شی وته هغه خلق وته چې هغه قرآن تحریف ګڼي صحابه وته به درود وایي دا ټول بې سواده شی وته کافر وایي پرون مې په دې اړه بحث در سره کول خو بحث ته نه راتللی آیا دا خبره دې اوس واخیستله ډاکټر صاحب محترمه د شیو په اړه باندې چې دې ویلي اوس یو څوک د نرسې ماته د دې په اړه دا ثابت کړي جناب قاري صاحب که ماته ماشاءالله څلور ملګري ښکته ناست دي یو پکې تاسو وټاکئ که ته پوښتنه کوئ یا د اقل ما پرېږدئ جواب مې تکمیل کوم او که ستاسو نیت دا وي چې تاسو پوښتنه وکئ زه جواب شروع کړم او تاسو بیرته بل توهین وکئ بلې خبرې ته لاړ شئ زه فکر کوم نتیجه نه ورکوي په ډېر احترام سره ستاسو لومړۍ پوښتنه مانه دا وه چې تاسو پکې دخالت وکړم پرېږدم زه یې تکمیل کړم تاسو ویلې چې اول ته ماته دا ووایه چې ستا دایه څه شی ده زما لومړۍ دایه چې زه غواړم دواړه پرې قناعت وکړو او د دوه داسې افرادو غوندې چې خدای مکه یو هم رواني تکلیفونه لرو په انسانیت خبرې واورو دا ده چې زما او ستا مناظره باید د اسلام او محمدي اخلاقو په اساس ولاړه اوسي او په دې مناظره کې داسې الفاظ کارول چې دا رواني تکلیف لري د شیعو جنراتور دی ټول اصلیت خلکو ته ښکاره کوم ټای که سر ویلی مای بیخ ویلی دا د سرک د سر خبرې دي زه نه غواړم زما دیني علما په داسې حالت کې ډیبیټ وکړي چې د دوی ټولې خبرې په دې شکل اوسي پس لومړی دایه زما دا ده چې بحث به کوو انشاءالله یو بل ته به وخت ورکوو د محمدي اخلاقو په اساس دا زما لومړی دایه او انشاءالله تاسو په دې کې را سره نظر اوسئ دومه دایه زما دا ده چې زه دلته نه یم راغلی یو مفتي په توګه ما اسلام او متقابل ادیان ویلي زما برخه دعوت ده نه اصلاح کې زه تاسو ته تسلیم یم ځکه زه وایم چې زه باید د تاسو نه اخلاق زده کړم زه باید تاسو ته د اخلاقو لیکچر درنه کړم مذهب په اړه زه یو پوښتنه لرم د یو عام کس په توګه او زه فکر کوم چې د مذاهبو تاریخ ته په کتو مذهبونو یوازې مسلمانان په خپلو منځونو کې سره جدا کړي دي کله چې زه مرم په قبر کې ماته وایي ربکم من دینکم ستا رب څوک دی او ستا دین څه شی دی نه دا چې ماته وایي چې ته سني مسلمان یې لکه تاسو چې مخکې ویلې چې زه سني مسلمان یم زه سني مسلمان نه منم زه یوازې مسلمان یم زه په ځان پرته د اسلام د بلې ټاپې منونکی نه یم دا زما دایه ده ښه ډاکټر صاحب محترم تا وویل چې د دې مذهبونو د مسلمانانو په منځ کې اختلاف راوړی بې اتفاقي راوړي څه شي راوړي ده دا د مذهب تعریف د مسلمانانو ته وکړه زه بیا هم وایم زه تر خپل علم پورې پوروړی یم زه فکر کوم مذهب تګلارې ته وایي کوم ځای تر کومه حده پورې چې ما په اړه مطالعه کړې ده او د یو دین تګلارې ته موږ مذهب ویلی شو او دا د عیسویانو د لومړي کاتولیک کتاب کې د مذهب په اړه بحث شوی دی ځکه د مسلمانانو نه مخکې مذاهب چې دی عیسویانو درلودل او کله چې عیسویان پوه شو چې د دې مذاهبو تاوان موږ ته ډېر دی دا فتنه یې په مسلمانانو کې ایجاد کړه بنا ته داسې یو دین لرې چې هغه خپله تا ته لاره ښایي قرآن یو قانون دی او د دې قرآن د پلي کولو لاره تا ته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ښودلې ده پس یو قانون چې خپله لاره لري ته هغې دپاره نورې لارې نه جوړوي چې هغه هم 1 اویا یا 3 اویا لارې دغه 3 اویا لارې دا چا جوړې کړي دي دا زه فکر کوم د مذاهبو په نوم دوکاندارانو هلته وایي چې مذاهب تګلارې ته ویلی کېږي ته په دې 3 اویا فرقو باندې ډاکټر صاحب پوهېږي چې د دې تعریف وکړي اوس مثلا امام ابو حنیفه رحمه الله ده امام شافعي رحمه الله ده امام مالک رحمه الله ده امام احمد ابن حنبل رحمه الله ده وغیره دا امامان دي تا مطلب دا ده چې دې امامانو د مسلمانانو په منځ کې اختلاف جوړ کړی ده
دغه اختلاف د مسلمانانو ته تعریف کړی چې دا اختلاف د دوی په څه شکل باندې ده، دا کوم اختلاف ده او دغه اختلاف چې د فقهاو په منځ کې ده دا په کومو مسائلو کې دوی اختلاف لري؟ آیا دوی په اصولو کې اختلاف لري او که فروعو کې؟ او که په فروعو کې اختلاف لري دغه فروع مسائل کوم اقسام دي چې د فقهاو کې اختلاف لري؟ جناب کاری صاحب الله دې اجر درکړي. دغسې بحث که چېرته مونږ وکړو د انشاءالله د مسلمانانو د وحدت لامل ګرځي. زه ملحد نه یم، زه مسلمان یم. فقط یو شی وایم، د تا پوښتنه ډېره منطقي ده او زه یو څه وایم، زه هغه د ایمان جذبه په تاسو کې وینم چې انشاءالله نن مونږ د یووالي ته ورسېږو. کور دې ودان، الله دې اجر درکړي. دغه شکل بحث غواړم. زما ستونزه د امامانو سره نه ده مشر، زه د هیڅ امام سره ستونزه نه لرم. زما ستونزه د علماو سره هم نه ده. زما ستونزه د مذهب په نوم دوکاندارانو سره ده. زه امام شافعي ته احترام لرم کتاب وایم، زه امام حنبل ته احترام لرم کتاب وایم، زه حنفي مذهبو کتابونه هم وایم. جناب کاري صاحب که چېرته تاسو په مناظره کې بیا خاندئ، بیا خندا زما هم سته او خدای مکه ستا په بحث کې که زه وخاندم تاسو ته توهین دی. بنان تاسو ته اجازه ماته راکړئ. دعوه دي څه شی ده، بیا د اعتراضونه څه شی دي او بیا د خبرې په کوم اساس باندې روان دي؟ هلته وایي مذاهب پیتنه ده، هلته وایي چې مذاهب د مسلمانانو په منځ کې اختلاف یې راوړی ده، هلته بیا وایي چې زه مذاهبو سره له امامانو سره اختلاف نه لرم، له فقهاو سره اختلاف نه لرم. وا ډاکټر صاحب محترمه اوس اجازه راکوئ چې تشریح کړم، ځکه زه پوهېږم تاسو ما نه پرېږدئ. دا خبرې داسې وکړئ چې د مسلمانانو هم مستفید سي او د مسلمانانو هم یو څه اخذ وکړي، هغه خبرې دې وکړئ چې کومې په خپلو لیفونو کې کوي. ماشاءالله تاسو هم ښایسته ویاند یاست، هم ښایسته پوښتنې کوونکی یاست، هم ښایسته قاضي یاست. اجازه راکړئ چې خلکو ته خپل جواب ورکړم، خلک قضاوت وکړي. تېر ځل مې تاسو ته خلق ته ضرورت ما او تا مخامخ مناظره ده ډاکټر صاحب، تا له خلکو سره کار نسته، له ما سره خبرې کوه. تاسو نه مې هیله دا ده چې پوښتنه دې کړې، اوس حداقل صبر ولره چې زما جواب ختم شي. وایم زه امامانو سره ستونزه نه لرم، زه تا سره هم ستونزه نه لرم. خو که چېرته یو نفر سوال همدا ده چې امامانو په منځ کې اختلاف په کومو مسایلو کې د ډاکټر صاحب محترم د مسلمانانو باندې پوهه سي. راځه په خیر نه مشره ستا لومړی امامانو په منځ کې د مذاهبو په منځ کې چې کوم اختلافي مسایل دي، دا کوم مسایل دي؟ راځه د مسلمانانو باندې پوهه سي. زه بېچاره لګیا یم، ستاسو هره پوښتنه یاداشتوم. زه به بېرته ستاسو حافظه ځکه رواني تکلیف زه لرم، خو ستاسو حافظه به زه در ریفرش کړم. ستاسو لومړۍ پوښتنه دا وه چې ته د امامانو سره ستونزه لري او که نه، او کله چې ما غوښتل د هغې جواب درکړم تاسو یې جرأت ونه کړه دا جواب واورئ، ځکه زه پوهېږم ولې نه غواړئ دا جواب واورئ. زه د امامانو سره ستونزه نه لرم. زه نه یوازې دا چې یو امام منم بلکې څلور نه ټول امامان منم، او په مجرد د دې چې زه وایم چې ټول امامان منم، زه د امامانو په نوم دوکانداران نه منم. زه بخاري وایم اما زه د بخاري په مذهب نه یم. دا تعریف کړي مسلمانه، دا دوکانداران څوک دي؟ زه اوس درته وایم هر هغه چا چې د امام ابو حنیفه کتاب لوستی او د هغې نه وروسته یې ویلي دي چې زه یو مذهب لرم د حنفي په نوم. خپله امام ابو حنیفه په کوم مذهب و؟ د هغه مذهب څه شی و؟ کله چې هغه لیکونکی د یو کتاب دی او هغه نه دی ویلي چې کله ته زما کتاب ولولې ته حنفي کېږې نه، امام ابو حنیفه د حنفي لفظ کارولی. بس ډاکټر صاحب بهترینه پوښتنه وکړه، مسلمانانو ټول ورته متوجه سي. ډاکټر صاحب محترمه ته ژورنالیستي ویلي ده، ته د مقلد او د مجتهد په منځ کې فرق تر اوسه نسي کولی. امام ابو حنیفه رحمه الله جواب واوره ورسته، خو ما همدا پوښتنه وکړه چې تا اختلاف په څه شي کې د دې تعریف دې باید کړی وای. ډاکټر صاحب محترم امام ابو حنیفه رحمه الله خپله مجتهد ده، په مجتهد باندې اجتهاد لازم داسې وکړي، په مجتهد باندې تقلید لازم نه ده. ډاکټر صاحب محترمه زه یو ورسه ډاکټر صاحب محترمه لطفا زه دا خبره پای ته ورسوم. چې ته وایې پوښتنه مې وکړه ځکه زه پوه شم کله چې ته وایې امام ابو حنیفه مجتهد ده یعنې څه؟ راځم درته مجتهد هغه ده اوس په قرآن درته ثابتوم. مجتهد هغه چاته ویلی کېږي چې رب العالمین جل وعلا د هغه په اړه باندې وایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. مجتهد هغه چاته ویلی کېږي چې هغه په اړه الله جل وعلا ویلي و اولی الامر منکم. مجتهد هغه چاته ویلی کېږي چې رب العالمین جل وعلا ویلي واتبع سبیل من اناب الی. دا ټول هغه آیاتونه چې وروسته د دې فقهاو پیرویزو په قرآن درته ثابتوم، کوم چې امام ابو حنیفه رحمه الله ده، کوم چې امام شافعي رحمه الله ده، کوم چې امام مالک رحمه الله ده. ته په هر لایف کې د مسلمانانو ته دوکه ورکوي چې امام صاحب د چا په مذهب و؟ امام صاحب مقلد نه ده، امام صاحب مجتهد ده. مجتهد باندې نو په منځ کې مه راځه، دا خبرې ګوره لطفا که د مسلمانان پوهه سي په دې خبره. امام صاحب اوس مثلا زه یو عقلي مثال درکړم، مسلمانانو یو څوک لاړل مسجد ته، په مسجد کې په امام پسې لمونځ وکړل،
نو یو څوک پوښتنه کوي دا مقتدیان خو په امام پسې لمونځ کوي، دا امام په چا پسې لمونځ کوي؟ دا به څومره د بې عقل انسان خبره وي چې دا امام په چا پسې لمونځ کوي؟ یا مثلا یو کس د موټر چلوي، موټروان ده او شاته سواریان ورسره سپاره دي، یو څوک ورته وایي دا سواریان خو د موټروان سواریان دي، دا موټروان دي چا سواری ده؟ دا څومره بې وقوفه پوښتنه ده. ځکه موټروان خپله موټروان ده، امام خپله امام ده، مقتدیان لمونځ پسې کوي. امام ابو حنیفه رحمه الله خپله مجتهد ده. که ته د مجتهد په تعریف کې دا زده کړې ډاکټر صاحب محترم چې په مجتهد باندې اجتهاد لازم ده، هغه تقلید ته ضرورت نه لري ځکه خپله مجتهد ده، بل څوک به یې تقلید کوي. نو امام ابو حنیفه رحمه الله تقلید ته ضرورت نه درلودل. دا د هغې پوښتنې جواب چې په خپلو شخصي لایفونو کې هم کوي او مسلمانانو ته هم وایي. راځه په خیر مخکې ځه. اجازه راکړئ زه تاسو ته دلته یو څه ووایم. اوس ماته اجازه راکړئ ځکه تاسو ماته اجتهاد او مقلد دا مو صحیح تعریف نه کړه. زه درته وایم د تاسو تعریف خلکو واورېده، تاسو زما تعریف هم واورئ ځکه زمونږ به علم. اول باید زه تاسو ته ووایم چې مقلد هغه چاته وایي چې نقل کوونکی. مثلا ته دلته ناست یې، د تا ته لایف کې دغه لاندې چې څلور ملګري چې لاندې ناست دي، کومه خبره چې ته ورته کوې دوی مني ځکه په تا باور لري چې ته سم کار کوې. کوم څه چې ته ورته وایې دوی مني، دې ته مقلد وایي. او زه په اصل کې د مقلدینو سره اختلاف لرم ځکه د دې نه علما ډېری سوء استفاده کوي. یو دیني عالم راځي یو جنۍ خوښېږي وایي زه کوچنۍ جنۍ سره که علما واده وکړي دا روا دی. اوس کته چې مقلدین ناست دي دو پرته د دې چې حدیث او آیات وګوري د دوی خبره مني، همدې اسلام تباه کړ. دوم برخه کې کله چې تاسو مجتهد وویلې د هغې په اړه د قرآن 2 دانې آیاتونه وویلې او تاسو د دې آیاتونو نه غلط تعبیر لرئ. مشرو زه دلیل درته وایم. اول آیات مو د اول الامر په اړه ویلې او دوم آیات د قرآن په هغې کې الله تعالی وایي چې که چېرته تاسو په یو شي باندې نه پوهېږئ رجوع وکئ یا ورشئ هغه چا ته چې په هغې برخه کې علم لري. دا د مجتهد معنا نه لري. مجتهد تاسو هغه چا ته وایي چې هغه عقل کلي، هغه ضرورت ونه لري چې چا نه تقلید وکړي. زه په اسلام کې داسې یو څوک نه وینم چې هغه عقل کل اوسي ځکه هر امام چې تاسو ورباندې د مجتهد ټاپه لګوئ په اصل کې هره خبره یې چې کړې د قرآن او د حدیث په اساس یې کړې. هیڅ یوه خبره هغه د زړه نه ده راویستې چې هغه ته علم غیبي راغلی اوسي. بناً کومې خبرې چې هغوی کوي د قرآن او د حدیث په اساس یې کوي. زما اساس دا دی چې کله زه د امام ابو حنیفه کتاب لولم، زه نه پوهېږم تاسو ولې مجتهد او مقلد ته ځئ ځکه هغه بحث بیا نور هم تاسو زه فکر کوم تاسو ته ضرر رسوي. اما زما بحث دا دی چې زه ټول امامان منم، زه د ټولو امامانو کتابونه لولم. د هر امام هره خبره چې د قرآن او آیت سره سمه وه زه یې منم، چې د قرآن او آیت سره سمه نه وه زما اول الامر خو پرېږده چې غور اجازه راکړه خپله پوښتنه جواب تکمیل کړم چې زما غور نه کوم اوسي زه خبره نه منم. ما ستا خبره واورېده. اوس زه تا نه دا پوښتنه کوم چې په کوم ځای کې تا ته امام ابو حنیفه ویلي چې زه مجتهد یم ته مقلد یې او ته مجتهد کېدی نه شې او زه مقلد کېدی نه شم؟ زه نه پوهېږم تاسو ولې د لغتونو سره وکس ډاکټر صاحب محترم ته دې ځای ته وروسته راځو. الله جل وعلا وایي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. په دې ځای کې اوله پوښتنه در سره ولیکه دا اولی الامر دا مقید ده که مطلق ده؟ در سره نوټ کړه. د دې مسلمانانو په مخ کې د دې جواب راکړه. اوس راکړه زری راکړه دا خبره پای ته ورسېږي دا مقید ده که مطلق ده د دې اولی الامر اتباع کول؟ زه به یو ځل بیا ووایم هر هغه اولی الامر چې د قرآن او حدیث په اساس پرېکړه کوي مطلق یې منم. لا دماغ مشخصه الانجنير دكتور سي محترم دلتا اتباع دي اولي الامر مقيده ده كمطلقه ده؟ غواړې په دې دوو کې یو وټاکم؟ واکې نو ضرور به ټاکې نو ځکه ته په یو څه باندې رد کوي نو د دې لازمي وي چې هغې معلومات راشي. مقیده ده که مطلقه؟ اجازه راکړه مشره زه لنډ جواب درکوم 40 ثانیو کې دخالت مه کوه ځکه زه غواړم خلک پوه شي. کله چې ته د ما نه داسې نه دلته ما ګوره د ما وخت د ما وخت ډاکټر صاحب داسې خو نو مه کوه. دا د اولي الامر اتباع دا مقیده ده که مطلقه ده چې زه ته هغه اولي الامر ځای ته ورسو په هغه باندې ځان پوهه کړو؟ مقیده ده که مطلقه ده؟ وایه چې مقیده ده یا وایه چې مطلقه ده؟ خدایان دوه دي که درې؟ یا وایه دوه یا درې کوم یو؟ مقیده ده که مطلقه ده؟ دومره خدایان دوه دي که درې دي؟ دوه یا درې ته یو وټاکه وسړیه دا خو سخته خبره نه ده. یا وایه خدایان دوه دي یا وایه درې دي کوم یو؟ سوال جواب په سوال مه راکوه لطفا. ستا سوال غلط دی. لطفا د ما د سوال جواب په سوال مه راکوه. ستا سوال یا نه ده غلط؟ ته له قرآن سره زما سوال نه دی غلط. دې کې څه خبره ده؟ خدایان دوه دي که درې؟ اطیعوا الله واطیعوا الرسول. ډاکټر صاحب ښه مسلمانانو ورونو ډاکټر صاحب دی اولي الامر دی وایي چې دا د تا استدلال غلط ده. اولي الامر کې یو ده
نو ډاکټر صاحب یا د ما داسې بحث مې نه خوښېږي، داسې بحث چې کله خبرې کوي په هغه خبرو کې زه درته چوپ یم، او چې زه خبرې کوم په دې هره خبره کې راغورځي دا خوند نه کوي. اولي الامر د موږ صحابه په کې تابعین هغه د دې اولي الامر ترجمه په فقهاو سره په حکماو سره کوي. سيدي امام ابو حنيفه رحمه الله دي علماء لك امام شافعي رحمه الله لك دي امام مالك رحمه الله لك دي امام احمد بن حنبل رحمه الله دي دس علماء پیروي کول رب العالمين جل وعلا قران کې سوى واتبع سبيل من اناب الي، واتبع در سره لیکه واتبع آیات سره اتباع دي علماء او دي علماء خبر من دي علماء تقلید کول په قران سره رب العالمین جل وعلا قران کې وای. بل ځای کې الله جل وعلا وای فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. او ډاکټر سي محترمه ته په دې پوهیږي چې اهل سنت والجماعات په دې مسائلو کې چې د مجتهد تقلید کوي دا کوم مسائل دي؟ هغه مسائل ته معلوم دي چې د مقلدین چې څوک ځان مقلدین بولي او د امامانو پیروي کوي د امامانو تقلید کوي، هغه څو مسائل دي په څو قسمه باندې دي؟ جناب قاری صاحب هر ځل چې ته یو بحث کوې په هغې بحث کې چې زه دخالت کوم ته غواړې ما نه پوښتنه وکړې ته لکه شاګرد غوندې شکې به وایي الف زه وایم الف آفرین، اوس زه درته تشریح کوم چې ولې الف، اوس شکې به وایه ب زه وایم ب آفرین. اوس دا ډیبیټ نه دی مشره، زه تا سره اتفاق کړی چې پوښتنه مې وکړه د هغې جواب به راکوي، چې پوښتنه دې وکړه د هغې جواب درکوم لطفا. زه چې کومه پوښتنه وکړم په الف او با باندې ځان مه رانه خلاصوه. د امامانو په منځ کې چې اختلاف ده په فقهي مسایلو کې، کوم مقلد چې د مجتهد تقلید کوي دا کوم مسائل دي؟ په کومو مسایلو کې مقلد د مجتهد تقلید کوي؟ اوس زه جواب دپاره څو ثانیې وخت لرم، زه پوهېږم دکو ته فصلان وخت 15 دقیقې وخت لري، خو د سوال جواب به راکوي. سوال جواب درکوم. اما زه دلته راغلی یم چې خلکو ته حقیقت بیان کړم. مخکې لومړی اول زه غواړم د لومړۍ پوښتنې جواب دې درکړم ځکه هغې نه م ته تېر شوې. ما نه دې 15 پوښتنې کړي، 15 پوښتنو جواب تا نه دی اورېدلی، بلې پوښتنې ته لاړې. اولنۍ خبره تا ما نه دا وکړه کوم سوال چې دلته تا قید کړی و چې ته ما ته ووایه چې دا تقلید د مجتهدینو نه چې دی پیروي کول مطلق دی او که دغه دی مقید دی. ما تاسو ما اولي الامر کې اطاعت دا مقید ده که مطلق ده؟ پرېږده چې دا پوښتنه خو دې جواب کړم، نو ولې بلې پوښتنې یعنی هر ځل ته پوښتنه کوي چې زه جواب ورکوم ته بلې پوښتنې ته ځي. د تا د دې پوښتنې جواب باید زه داسې درکړم چې که چېرته ملګرو تاسو نه یو څوک پوښتنه وکړي چې خدایان خدای دوه دي که درې دي او مجبوره دي چې ته یو باید پکې وټاکې، ځکه دلته اکثرا خلک چې ماته ناست دي دا مطلق بېسواده دي بیچارهګان، اکثرا دا آیاتونو ته ویل کېږي. قاري صاحب اجازه راکړه زه مې خپله خبره تکمیله کړم، اجازه راکړه زه مې خپله خبره تکمیله کړم. زه غلط، زه بېسواده یم، اول ما ته اول فریب راکول شوی په دې الفاظو. زه وایم چې کله ما ته یو پوښتنه رانه وشوه چې خدایان دوه دي که درې، زه د تاسو عامو خلکو نه پوښتنه کوم په لیاز د خدای او رسول، د تاسو جواب به څه وي؟ ته به ورته وایي چې سړیه پوښتنه دې غلطه ده، خدایان نه دوه دي نه درې، خدای یو دی. همداسې یو پوښتنه ما نه کېږي، ما ته ویل کېږي چې ته اجازه راکړې قاري صاحب زه غلط یم. دروغ مه وایه، صحیح ده. که بلې خوا د سوال جواب درسره نه وي، د سوال جواب درسره نه وي لطفا زه د کوم کې نه عامو مسلمانانو ته ګوره یو ځل بیا وایم ژورنالیستیک چې کوم شیطانت کې جناب احمد ځای صاحب چې تاسو یو دلیل چې زه دې بردار ته راتلم اولي الامر کې ته د دې تعریف راته وکړي چې په دې اولي الامر کې دا تقلید د علماو کول مطلق ده که مقید ده؟ د دې تعریف لاړې خدایانو ته لاړلې، په خدایانو په نړۍ کې د یو کافر په تعدد د خدایانو باندې ایمان نسه، رب یو ده، بیا وایي چې دغسې ده او هغسې ده، دا مه کوه. مشخص سوال جواب مې راکوه. زه مشخص تا ته جواب درکوم. زه درته وایم که چیرته د هغه خبره د قرآن او سنتو آیاتو سره برابره وي زه مطلق منم، که برابره نه وي زه نه منم. اما د ما دا جواب تا ته خوند نه درکوي، ته فقط غواړې چې زه یو وټاکم. قاري صاحب ته نه پرېږدې نه نه ته پوه نه یې، خبره تکمیل واورې مطلق ده. که یو دقیق ډاکټر صاحب ګوره دې کې ځای کې سوال ده، په دې ځای کې خپله سوال ده. ودې ویل چې مطلق ده که نه؟ مطلق ته ولې رب العالمین جل وعلا وروسته وایي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول؟
کله وخت کې موږ له امامان سره له علما سره له حکما سره تنازع راغله په یو شي کې اختلاف راغلل ولې تاسو بیرته رجوع وکړئ یا قرآن او احادیث ته او قیاس سره دین قیاس تاسو په قرآن او په احادیث کې استنباط وکړئ زه فکر کوم چې مطلق وایي زه فکر کوم انټرنیټ کمزور دی ته زما غږ صحیح نه اوري ازما پښتو چې دی بل رقم ده مجبور زی په بل ژبه وایم ما درته ویلې چې کچیرته د هغه خبره د قرآن او حدیث سره برابرې د قرآن او حدیث خلاف نه مطلق زمانم که د قرآن او حدیث خلافي زه نه منم کار نشته دي تعالی منلو سره دي ما کار نشته ډاکټر صاحب زه ولې درته وایم ډاکټر صاحب محترم دي تعالی منلو سره ما په آیات کې لعنات دی هغه غلط تفسیر کړي زه غواړم تا ته وایم چې کوم آیاتونه تا ویلي دا ټول غلط تفسیر کړي ما ته ما نه پرېږدي زه د لومړی آیاتونه راځه په خیال آیاتونه وایي راځه وایي راځه دا آیاتونه اجازه راکړه چې درته وایم تا ما ته ویلي چې الله تعالی په قرآن عظیم الشان کې فرمایي چې تاسو د علماو پیروي وکړئ دا ستونزه نه لري په داسې حالت کې چې الله تعالی په قرآن عظیم الشان کې فرمایي چې تاسو د علماو پیروي وکړئ په شرط د دې چې د اسلام او د قرآن او د حدیث په اساس که چیرته ته ما اجازه راکړه کوم ځای کې ویلي اوس خو پرېږدې دا چې په کوم ځای کې ویلي ډاکټر محترم آیات وایي ثواب لري ولې د آیات په خوا نه ورځې پرون مې درته ویل کوم آیات چې وایي په قرآن کې ایمان راوړی ډاکټر صاحب ادیانو درس دی ویلی ده اووه کال د ادیانو کې یو آیات خو ووایه همدغه آیات چې ته وایې چې له ځان یې ترجمه کوې دا آیات ته وایي دا په کومه سفاره کې د کوم آیات د آیات الفاظ څه شي دي دا خو وایي خوند کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اجازه راکړه زه پوهېږم په تا کلمه بدلوي قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد انا مخکې چې ترجمه وکړه زه همدا آیات غواړم چې تا ترجمه وکړله اجازه راکړه لا محترم خو آیات وایه خبره خلاصه سو آیات وایه ودې زړه سره آیات وایه ما خو قل هو الله احد نه درته ویلي سي قل هو الله احد راته تیر کړه یا کلمه دي شهادت راته تیر کړه خو نه مو مرتد درته ویلي دي نه مو ملحد درته ویلي دي شکر مسلمان یې الحمدلله په فخر مو در باندې کړی چې له ملحدینو سره بحث کوي په خدای قسم زه در باندې خبر هم نه وم پیژندلی مې نه ملګرو ته مې ویل مل خدای دې اجر ورکړي چې له ملحدینو نه د دین دفاع کوي اوس زه درته وایم چې هغه آیات شریف وایي چې ترجمه کوي همغه آیات شریف خو وایه ودې زړه سره عبید جناب عبیده چیرته دی او کوم چا چې زه را دعوت کړم چې دلته راشم نن مناظرې ته کوم څوک یې راپورته کوی شي زه غواړم هغه کاري صاحب سره وغږېږي ځکه زه نور کاري صاحب ته د ویلو څه نه لرم ځکه کله چې ډاکټر صاحب قاضي یې مشره ته مظلوم یې ته ژورنالست یې ډاکټر صاحب په کومو مسایلو کې دا الله مو راوله ستړی مه شي ورور زه تر هغې خبرې نه کوم تر څو پورې چې تاسو کاري صاحب پوه نه کوئ ډاکټر صاحب یو دقیقه یو پوښتنه مې دا درنه کړې چې په کومو مسایلو کې مقلدین د مجتهدینو تقلید کوي دا سوال مې تر اوسه پورې پاته ده دا سوال دی جواب نور سوالونه درته راځي ډاکټر صاحب محترم دغه آیات چې ته وایې دوه الفاظ یې ووایه دوه الفاظ دوه ډېر نه دوه الفاظ یې ووایه مهرباني وکړه جناب عبیده مهرباني صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام قاری صاحب محترم ډاکټر صاحب مطلب دغه دی چې سوال وشي جواب باید وشي منځ کې نو قاری صاحب دا به بهتره چې تاسو کومې خبرې کوي د خبرې د ځان سره نوٹ کوي نو دا به ډېره بهتره قاری صاحب محترم چې دی کوم پوینټ راخل د ځان سره نوٹ کوي بیا پس د پاره کې پوښتنه کیږي نو بس به په یو منظم شکل سره ابو عبیده صاحب ما ته مخکې درته ویل چې ډاکټر صاحب چې کوم سوال جینې کوم دیغه جواب برا کوي مشخص دیغه سوال جواب برا کوي لمانه دی سوال وکړي مشخص دی هغه سوال جواب ورکوم زه دنه فلسفه نه غواړم زه فلسفه ورته بیانوم ابو عبیده جان وګسه ابو عبیده جان زه دی ډاکټر صاحب محترم ته وایم چې ته کوم آیاتونه چې ما د علماو په پیروي کې را پیش کړل او درته ومې ویل چې الله جل وعلا په دې آیاتونو کې موږ ته لارښوونه کوي دی وایي چې تا دا آیات نه درست ده تا دا آیات نه درست ده تا دا آیات نه زه ورته وایم چې دا آیات خو تلاوت کړه و ډاکټر صاحب محترم د ما غوښتنه له ده نه فقط همدا ده ډاکټر صاحب محترم ډاکټر صاحب محترم دا ته زه لایف ته درغلم ما ورته په دې سره توافق وکړو چې قاری صاحب چې کوم سوال کوي مختصر جواب وي او ته چې کوم سوال کوي مختصر جواب وي اخو دې خو بنه سره دوه ډاکټر صاحب محترم قاری صاحب چې کوم سوال کوي دا غي مطلق جواب ورکول کیږي او ته چې کوم سوال کوي قاری صاحب دا
مطلق جواب ورکول کوي. زه اجازه لرم خبرې وکم فقط د یوې دقیقې دپاره چې کاري صاحب خپل فشار کنټرول کړي او پکې دخالت ونه کړي. یو دقیقې دپاره یو لفظ وایي. دومره اجازه لرم ځکه زه ستاسو مېلمه یم. ما ویلې چې تاسو مناظره کوئ. زه نه پوهېږم چې کاري صاحب کومو مناظرو کې ګډون کړی. اما د اسلام اړوند په نړیوالو مناظرو کې ګډون کړی. تاسو په یوټیوب کې ویډیوګانې لیدلی شئ. اکثریت مې د ملحدینو سره مناظرې کړي او د عیسویانو سره. کله چې تاسو مناظره کوئ اصل دا دی چې یو نفر راځي دواړه معرفي کوي چې جناب کاري صاحب دا کاره دی، جناب ډاکټر دا کاره، او هغې نه وروسته وایي چې موضوع ده مثلا ولې مذاهبو ته اړتیا دا موضوع لاکي موضوع ولې مذاهبو ته اړتیا ده په دې غږي. جناب کاري صاحب ته وایي چې 10 دقیقې ته خبرې وکړه ووایه چې ولې مذاهبو ته اړتیا ځکه ته وایي چې اړتیا ده 10 دقیقو کې ټول ناسي کاري صاحب ته غوږ نیسي. 10 دقیقې نه وروسته شکیب بیچاره ته چې دی وخت ورکوي چې ته وایي چې اړتیا نشته. خیر دی کاري صاحب خو وایي چې زه پوهېږم دا 10 دقیقې وغږېږه ته 8 دقیقې وغږېږه اما پوره وغږېږه چې ولې مذاهبو ته اړتیا نشته. اوس چې دم زړه تش کړه هغې لورې م زړه تش کړه بیا چې دی کاونټر ورته وایي کاونټر ډیبیټ ورته وایي په هغې کې کاري صاحب ته وایي چې ښه کاري صاحب اوس د شکیب خبرو نه وروسته ته 15 پوښتنو حق لري. پوښتنه دې وکړه باقي نور واوره خدای دې وکړي ته پوښتنه وکړي د اشنغر شکیب درته جواب درکړي د بل ځي ته یې واوره. کله چې د شکیب جواب خلاص شو خلک پرېږده چې قضاوت وکړي خلک پرېږده چې وګوري چې حقیقت څه شی دی. بنان زما هیله تاسو نه دا ده او بیا په آخر کې بیا هم ته کولی شئ 3 دقیقې د قاري صاحب بیا وغږېږي زه غلی پاتې کېږم. نو زه وایم بحث دا دی چې ولې په اسلام کې مذاهبو ته اړتیا ده. زه وایم اړتیا نشته قاري صاحب وایي اړتیا شته. زه وایم یو ملګری دې دلته راپیدا شي 10 دقیقې د ساعت قید کړي ځکه قاري صاحب غواړي وغږېږي دا د 10 دقیقې وغږېږي. زه 15 دقیقې وروسته د ده د خبرو نه غږېږم. بیا دا پوښتنه لري ګوره یو څوک چې پوښتنه کوي هغه کیدای شي هېڅ قناعت ونه کړي د تا په جواب. مثلا کاري صاحب ما ته ویلي چې پیروي د علماو څنګه ده. زه وایم د ټولو علماو پیروي وکړئ مګر په شرط د دې چې د هغو خبره د قرآن او حدیث په مطابق وي. که خبره د قرآن او حدیث مطابق نه وه پیروي مه کوئ. دا زما جواب دی ما ته قناعت بخشه دی کاري صاحب ته د منلو وړ نه دی. نو پرېږده چې قضاوت یې خلک وکړي. نو خیر دی دا بنډار اجازه راکوو بیچا خیر دی دا بنډار به بېرته د سره کړو. موضوع دا ده چې ولې مذاهبو ته اړتیا ده. کاري صاحب محترم بس پوښتنه داسې واضح کړې ته وایې چې زه څلور وړه مذهبونه منم یعنې مطلب ستا ده چې د یو تګلاره ناسمه ده. یعنې زه باید په 4 وړو مذهبونو عمل وکړم د یو مذهب راټینګول تګلاره هغه غلطه ده. ورور مې زه نه غواړم تاسو ډاکټر صاحب قاري صاحب ته اوس وخت ورکړئ د تاسو پوښتنې لرئ پوښتنه وکړئ زما جواب پرېږدئ چې زه یې ورکړم د دې جواب چې صحیح دی که غلط دی د دې پرېکړه ته نشئ کوی. مثلا زه وایم چې سړیه زه تا سره مشکل لرم زه ستا خبره نه منم اوس ته به ما پرېږدي خلک ډاکټر صاحب محترم ډاکټر صاحب محترمه اوس قاري صاحب محترم ته تاسو وخت ورکوي تاسو ته سوال درنه کوي تاسو به جواب ورکوي په لنډو لفظونو کې ګوره چې تا نه قاري صاحب د اسمان پوښتنه کوي ته د ځمکې جواب مه ورکوه د اسمان جواب ورکوه. احمدزی صاحب الله دې اجر درکړي. فرض وکړه قاري صاحب ما نه د اسمان پوښتنه کوي ما ته دې ووایي چې زه د اسمان پوښتنه درنه کوم ته 3 دقیقې وخت لرې چې جواب راکړې زه خدای دې وکړي په ځمکه وغږېږم. نه د اسمان کوي ته جواب د ځمکې ورکوي ته جواب نه ورکوي. نو که تاسو لږ حوصله ولرئ زما خبره بیچاره واورئ وایي په یو نفر چې 2 شي نیمه ورځ په ما شپه کېږي نه خو زه یو مثال درکوم. زه وایم فرض وکړه زه غلط جواب ورکوم لومړی که زه غلط یم ته غلی کښېنئ چون پوهېږي شکیب غلط دی پرېږده ځان وشرمئ. کله چې زما جواب خلاص شو بیا ته راپورته کېږي خلکو ته وایي چې شکیب دې ولیده ما پوښتنه ترېنه د اسمان وکړه جواب یې د ځمکې ورکړه او زم ځان سره خجالتېږم چې رښتیا زه خو شی ویلو ته هم نه لرم. نو اوس خو تاسو ما ته بهانه راکوئ زه بیچاره د تا په جواب نه پوهېږم زه ناپوهه اما ته مې خبرې ته نه پرېږدي خو پرېږده چې ځان وشرموم. نه موږ نه غواړو چې ته ځان وشرمې ته د موږ یو مسلمان ورور ته یو ډاکټر ولې ځان وشرمې بیا څه شی غواړئ مانه یعنې تاسو فقط غواړئ پوښتنه ډاکټر صاحب محترم خیر ده لږ صبر وکړه ګوره که تا ته ډاکټر قاري صاحب محترم تا نه د اسمانونو پوښتنه کوي ته د اسمانونو په جواب نه پوهېږي خیر ده ورته ووایي چې زه نه پوهېږم ضرور نه ده چې ته ځمکه او یو شی او بل شی یادوې چې نه پوهېږي خیر ده مې ورکوه ضرور نه ده چې ته یې ورکړي. زه تا ته احمدزی صاحب یو شی وایم د کاري صاحب پوښتنه ما نه دا وه چې د علماو پیروي ستونزه لري. قاري صاحب ته به لږ وخت ورکړو خیر ده بیا دې نه بعد تا ته وخت زه پوهېږم کاري صاحب خبرو سره مینه لري وخت به ورکړو زه غږېږم زه ناست یم اورم مهرباني زه مایک بند قاري صاحب تاسو وخت ډاکټر صاحب محترم پکار دا ده چې کله ته په یو دلیل باندې رد کوې او یا په جواب کې یو قرآني آیات راته وایي هغه به یې تلاوت کړي لطفا دا یوه خبره. دومه خبره تا وویل
چې مذاهبو ته څه ضرورت و. مذاهبو ته څه ضرورت و. ډاکټر صاحب محترم اول سوال در سره نوٹ کړه. او جواب غواړم، مشخص جواب غواړم. یو دقیقه. مذاهبو ته څه ضرورت ده؟ د امامانو ته څه ضرورت ده؟ ته قرآن عظیم شان د کوم امام په قرائت باندې وایي، او که د امام په قرائت نه وایي، بیا د قرآن قرائات او د روایات د کوم امام په قرائت او د کوم امام په روایت باندې وایي. که نه وایم دلیل راکړه، که وایم دلیل راکړه. اوله خبره. دوم، اهل سنت والجماعت دا عقیده لري. اهل سنت والجماعت ګوره الحمدلله څلور سره مذاهب یوه فرقه ده، ټول اهل سنت والجماعت دي. اهل سنت والجماعت په اجتهادي مسائلو کې متوجه سره. ډاکټر صاحب ماسې مخکې پوښتنه درنه وکړه، متاسفانه چې د هغې جواب دې مرانه کړه. موږ 5 قسمه مسائل لرو. څو قسمه؟ 5 قسمه مسائل اهل سنت والجماعت لري، چې 4 قسمه مسائل دا اجتهادي دي او یو قسم مسائل غیر اجتهادي دي، یعنی اصول دي. په دې 5 قسم مسائلو کې هر مؤمن مسلمان ته د یو امام تقلید کول لازمي نه دي. په 4 قسمه مسائلو کې تقلید کول د یو عام مسلمان لپاره د مجتهد تقلید دا ور باندې لازمي ده چې د یو عالم تقلید وکړي. لکه زه تاته په خیر القرون کې اول په صحابه کې زه تاته هغه صحابه درته وښیم چې هغه مجتهدین ول او نور صحابه وي تقلید کول خبره یې منله. لکه عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ده، لکه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ده، لکه عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ده، وغير صحابه نور هغه صحابه کې اوس نور واسمو اواز راځي تر تقلید او اجتهاد پورې مده خبرې واورېدې کارسه. ډاکټر صاحب محترم د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې په 4 قسمه مسائلو کې په غیر مجتهد باندې د مجتهد تقلید لازمي ده. چې 5 قسم مسائل هغه مسائل دي چې یو مقلد تقلید ته پکې ضرورت نه لري. دا هغه علما چې هغه مسلمانان چې هغه مقلدین دي چې د 4 مذاهبو دي، او دا د تقلید مسأله د صحابه ول زمانی را روانه ده. په صحابه کې مجتهدین او مقلدین او تابعین کې مجتهدین او مقلدین لتانا مسوال دا کړی ده چې ته د کوم امام په قرائت قرآن وایي او د کوم امام په روایت قرآن وایي. ته وایي چې مذاهبو ته ضرورت نشته. مذاهب پیتنه دي، مذاهب د مسلمانانو په منځ کې به اتفاقی راوستلې ده. د کوم امام په قرائت قرآن وایي او د کوم امام په قرائت باندې په روایت باندې قرآن کریم وایي. یو بل پوښتنه د اهل سنت والجماعت. ګوري ډاکټر صاحب محترم، زه یو عقلي دلیل تاته دا درکړم. اوس موږ اهل سنت والجماعت د یو پروفیسر په راهنمایي کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین او په شریعت عمل کوو. لکه مثلا ته چې سبا مریض یې، ته پنچرمین ته نه ورځې چې زه مریض یم. ته چې سبا له یو تکلیف سره مخامخ سې، نو هغه د تکلیف متخصص لري کوونکی انسان ته به ورځې، که هغه په ډاکټریزم کې وي، که هغه په انجینریزم کې وي، وغیره وغیره. داسې څوک نه کوي چې یو څوک مریض سي او په تکلیف کې وي او دی لاړ سي انجینر ته لاړ سي، یا د انجینري کارکوونکی لاړ سي داسې چاته ورسي چې هغه ډاکټر صاحب وي. نو موږ چې څنګه په طب کې ډاکټر ته پروفیسر ته ضرورت لرو مسلمانان، لکه څنګه انجینر ته ضرورت لري، همدغه شان موږ یو مجتهد ته چې د هغه اجتهاد په شرعي دلیل سره ثابت وي، دغه یو راهنما ته ضرورت لرو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت باندې مؤمنان مسلمانان عمل وکړي. که ته وایې چې نه نن خو دین اسانه سوی ده او ارڅ موږ په مخ کې لرو، په همدغه شکل باندې طب هم اسانه سوی ده، انجینر هم اسانه سوی ده، هیڅ دې ته ضرورت نشته څوک هسپتال ته لاړ سي، هغه دې په خپله چاقو راواخلي په نس کې دې بند کړي او د ځان عملیات یې په خپله باندې وکړي. نو موږ یو پروفیسر راهنما ته ضرورت لرو چې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین باندې عمل کول راته اسانه کړي. دا یو خبر. دومه خبره ته دا وکړله او دا راته جواب هم کړه. انجینر ډاکټر صاحب محترمه ته وایي چې تقلید ته ضرورت نشته، تقلید د مسلمانانو په منځ کې بې اتفاقي ده، تقلید ته ضرورت نشته. بالکل نه، زه د یو څو ثانیو دپاره دا درته منم چې تقلید ته ضرورت نشته. ډاکټر صاحب محترم، امام ولی تکبیر اوله په زوره وایي او مقتدیان یې ولی په زوره نه وایي؟ په قرآن او په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د دې مسئلې جواب راکړه. دا ګوره درېیمه که څلورمه که پنځمه پوښتنه سو، د وروسته د یوې پوښتنې جواب نه ده راکړی. راځه په دې مسایلو جواب هم راکوه.
خدای دې انصاف درکړي قاري صاحب، الله دې د خیر جزا درکړي. ته خپله پوښتنه کوې، خپله جواب ورکوې او زه ناست یم غلی اورم. لکه زه ما 2-3 پوښتنې مې اوس کړي دي، هغو جواب راکړه. 3 پوښتنې مې اوس کړي دي، هغو جواب ځواب غواړم پوه شم قاري صاحب چې دا اوس خطبه وه، پوښتنه وه، دا لیکچر و. ځکه که ته وایې چې دا پوښتنه وه، 3 پوښتنې په 2 دقیقو کې ظلم ده. ځکه پوښتنه هره پوښتنه 2 دقیقې باید وکړي. ما اوس 2 دقیقې خبرې وکړې. بله صاحب، ودرېږه زه ستا 2 دقیقې دی الله بنده لایف خرابونو، هغه لایف خرابېده هم په ما را حسابوي. نه خیر ده قاري صاحب، زه نه غواړم دلیل وایم. اوس تا پوښتنې وکړې، دا پوښتنې وې صحیح شو. ځکه ما فکر وکړ چې دا نصیحت هم دی او ډاکټر صاحب لطفا یو هیله درڅخه کوو، دا بحث مجادلې خواته موړه. هره پوښتنه کې تاسې ډېر لیکچر ورکوئ او ډېرې خبرې پکې اضافه کوئ. لطفا هغه د سوال مطابق جواب ورکړئ چې د مسلمانانو هم ګټه ځینې واخلي او موږ هم پرې پوه شو. لطفا زه خیر بخښنه غواړم، زه تاسو نه اجازه غواړم قاري صاحب محترم، ځکه واقعا زه بحث مجادلې ته وړم. واقعا دا اوس ما 3 پوښتنې په 2 دقیقو کې وکړې. ما وبخئ ورونو، تاسو برحق یاست. قاري صاحب ستاسو سکرتران زه فکر کوم آراو د هغو په اساس زه به اجازه وغواړم، ځکه زه نه غواړم مسلمانانو ورونو منځ کې بې اتفاقي. ته زما مشر یې، زه درته احترام لرم، الله دې خوشحاله لره، کور دې ودان، انشاءالله په کومې عقیدې چې ورسره خوشحاله اوسې. ما ته نور خدمت شته؟ نو که جواب راکړې د سوالونو دا به ډېر ښه وي. بس ما جواب په تاسو بده لګېږي، ځکه جواب درکړم یو راپورته کېږئ، مجادلې ته وایي خبره اوري، بل وایي ډاکټر صاحب دا اسمان خبره کوي. قاری فقط تاسو ما یو څه غواړئ، نن مو چې زه تاسو ته یو شی مانه غواړئ چې زه دلته کښېنم تاسو ووایاست. نه تاسو د سایکو ګیمز مونږ سره مه کوئ مهرباني چا سره بحث کوم په اوسني شرایطو کې؟ احمدي سره کوم، بابا سره کوم، ایډي سره کوم، او سره کوم، المؤمنون دارالحفاظ سره کوم. تاسو سره لګئ، تاسو د هغه جوابونه وکړئ. مهرباني وکړئ ټول مایکونه بند تر اوسه پورې. تاسو چې خبره دا وکړه چې زم او تاسو خفه کېږئ، موږ خفه نه یو، خوشحاله چې تاسو نشئ زده کړو. بس لطفا زما جواب واورئ. مهرباني ډاکټر صاحب. کور ودان انشاءالله چې دخالت پکې ونه کوي، ځکه 2 دقیقې زه غوږ شوم، 15 دقیقې غوږ شئ. اصول خو تاسو ونه منل. 10 دقیقې ما ویل مولوي صاحب دې راشي اول بحث دې وکړي، 10 دقیقې به زه هغه خو تاسو ټوټه او پارچه کړه. پاره مذاهبو ته ضرورت څه دی؟ اصلي بحث دی. دا همیشه د موږ نه د یاده وځي. دا ټاپو ته ضرورت څه دی چې وهابي او سني او شیعه او فلان. اصلي بحث دا دی، په دې څوک بحث نه کوي. امام ته ضرورت شته که نشته؟ پرته د شکه شته. زه ټولو امامانو ته ضرورت لرم. علماو ته جناب قاري صاحب ستا د پوښتنو جوابونه درکړم. لومړی تا وایي مذاهبو ته ضرورت څه دی؟ زه فکر کوم مذاهبو ته ځکه ضرورت نشته چې دې ټاپو موږ په دوکانونو ویشلي یو او اصلي دین یې د موږ نه پرېښی. دا زما جواب دی، لنډ جواب دی. خوښېږي دې نه دې خوښېږي نه پرېږدم. امام ته ضرورت دی که نه؟ پرته د شکه امام ته ضرورت دی. د امام په نوم د ټیکهداري دوکانونو راویستلو ته ضرورت نشته. زه د هر امام کتاب لولم، اما زه ځان باندې یو ټاپه نه لګوم چې زه وهابي یم، پنجپیري یم، ششپیري یم، دیوبندي یم، پیشوبندي یم. زه دا کار نه کوم. زه یم فقط مسلمان. ټولو امامانو ته احترام لرم، د هر امام خبره اورم او د هر امام خبره چې د قرآن او حدیث په اساس صحیح منم. وروستۍ بله پوښتنه دې وه چې موږ علماو ته اړتیا لرو که نه لرو؟ زه د علماو د خپو خاورې یم. زه د علماو د یو تار ویښته نه ځان فدا کوم. نو علماو ته زه څنګه وایم چې زه اړتیا نه لرم؟ پرته د شکه ورته اړتیا لرم. خو هغه دیني عالم ته چې ټولې خبرې د قرآن او حدیث په اساس وي، هغه دیني عالم چې یوازې ځان ته مسلمان وایي، د کوم مذهب ټیکهدار نه. که چېرته یو دیني عالم ما ته راشي راته وایي چې زه سني مسلمان یم، ورته وایم مشره ته باید یوازې مسلمان اوسې، ځکه ته باید د یووالي یو پیام اوسې، نه د ډلو، ځکه ته د ما نه پوه یې. ډلو ته ضرورت نشته. بله پوښتنه وه چې تطبیق ته ضرورت نشته کوه. ډاکټر صاحب محترم، دا 15 اتیا ثانیې زه چې ما له تا نه کومې پوښتنې وکړلې، کومې پوښتنې مې درنه کړي دي، د هغو پوښتنو خواته راسه. ګوره ته بیا په هغه څه باندې سر سولې چې هغه دې مخکې مو وکړلې، بیا دې وکړلې. تکراري مسایلو ته څه ضرورت ده؟ که غواړې چې کلیفونه جوړ کړي نو موږ بیا پټه خوله درته کښېنو، ته کلیفونه جوړ کړه. که د کلیفونو مطلب وي غواړو چې موږ یو حق ته ورسېږو. حق ته اوس هغه څه وایي چې تکرار 3 وارې 4 وارې 15 ځلې تکراروې. اوس ته دلته دې ویل چې د مذهب په نوم ټیکهداري قرآن او حدیث په دې 4 مذاهبو کې کوم امام د قرآن خلاف عمل کړی ده؟ کوم امام د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو خلاف کړی؟ په دې مجتهدینو کې قاري صاحب پوښتنه دې وکړه غوږ شه، ځکه ته پوښتنې وکړې بیا درنه د یاده وتلي. زه د لومړۍ پوښتنه جوابوم تا نه د یاده وتلي. او قاري صاحب یو شی زه درته ووایم
زه ډېر زما ژبه هم د تاسو غوندې تیزه ده اما که زه تاسو ته احترام کوم په دې معنا نه ده چې تاسو بې احترامي وکړئ یو څه زه تاسو ته وایم ستاسو یوه لومړۍ پوښتنه دا وه ماشاءالله تاسو دومره پوښتنې وکړې اجازه راکړه کاري صاحب اجازه راکړه کاري صاحب اوس واوره په سړو غوږۍ واوره 2 دقیقې درته غوږ یم 3 دقیقې واوره مجبور یې 2 دقیقې ما نه دي خبرې مې نه دي کړې دي الله بنده اوس دغه موږ اشاره په شوی اوس واوره 3 پوښتنې دي کړې 3 پوښتنې در جوابوم واوره من نه درکوي په ما کار لومړۍ پوښتنه د تا نه د یاده وتلې ما یاداش کړې د تا نه خپله پوښتنه د یاده وتلې تا ما ته وویلې چې امام ته ضرورت جواب نه راکوي ډاکټر صاحب محترم ډېرې پوښتنې یادوځي جواب نه راکوي تا ته دا دی کاري زما جواب تا ته لنډ دی تا ته زما جواب فن نه درکوي زه درته وایم زه امام سره ستونزه نه لرم د امام په نوم د مذهب راویستونکي دوکاندار سره ستونزه لرم دا چې ځان ته وایي چې زه دغه یم حنفي یم د خېټې نه یې وایي امام ابو حنیفه ورته نه دي ویلي چې تا زما کتاب ولستو ته حنفي کېږي دا چې ته د مغز پې نه خلاصوې کاري هغه ستا ستونزه ده زه وروستي ځل دپاره په پوره احترام درته وایم زر ځلې مې درته ویلی چې تاسو د ما د خبرو د اورېدو زغم نه لرئ زه خدای پاماني کوم چې خدای پاماني کوم پرېږدئ مې نه راته وایي چې تښتې زه بمبي اغوندم او که جواب په انسانیت درکوم په انسانیت یې اجازه را 3 پوښتنې دې کړي د یوې پوښتنې جواب واوره اجازه را بار جواب باندې ځان نه پوهوي قصدن غواړي چې دا مجلس داسې خواته بوځي چې هغه مجلس ګډوډ امام ابو حنیفه رحمه الله دا مذهب دي څه شي د فقه استنباط چې له قرآن او له حدیثه کړی دي څه شي لپاره یې کړی ده الله بنده امام ابو حنیفه رحمه الله سي دا استنباط دي مسائلو کړی ده او دی امت ته خدمت کړی ده له قرآن او له احادیث استنباط دي مسائلو کړی ده اوس یو ډاکټر راولاړیږي هسپتال جوړوي دا هسپتال یو ډاکټر به راځي خلکو ته به وایي هسپتال ما د دې لپاره کړی او که د دې هسپتال مطلب دا وي د دې کلینیک مطلب دا وي چې راسه دا د علاج ځای ده امام ابو حنیفه رحمه الله سی ګوره یو د باطلو فرقو په مقابل کې پهچان وي د یو چا ته په دې تر اوسه باندې نه پوهېږې ګوره زه ته جبریه پېژنې اوس د تاسو پوښتنې جواب شو که بیرته د تا نصیحت شو که ته زما نه راکوې د الله بنده بیرته راسي په هغه خپلو تکراري مسایلو دې راسي چې دا داسې مسله ده ته وایې چې موږ عالمانو څخه ځان ته مسلمان وایي ته زما جواب واورې د تاسو خلک چې مغزي ما سوال جواب نه راکوي یو دقیقه ډاکټر صاحب یو دقیقه زه ډېر تاسو ته وایې چې زه د هغه عالم خبره منم زه اجازه غواړم زه د هغه عالم خبره منم چې هغه قرآن او حدیث مني او ځان ته مسلمان وایي که نه ځان ته مسلمان وایي معتزله جبریه قدریه دا مسلمانان دي که نه دي زه تا څنګه اوس وپېژنم ته چې د اهل سنت والجماعت له ناموس سره مخالف یې جبریه هم ځان ته مسلمانان وایي قدریه هم ځان ته مسلمانان وایي معتزله هم ځان ته مسلمانان وایي قادیانیان هم ځان ته مسلمانان وایي زه په دې کې تا څنګه وپېژنم چې ته حق مسلمان یې قاري صاحب حلال ډاکټر صاحب دې جواب دا اوس یې راکړه بلې خوا ته همدا اوس دې جواب راکړه یعنی نور که چی شو نشو الهی آفت در باندې راغی انټرنیټ دې ضعیفه شو ا د عقل خو خبرې ته مې خوښ شه ما ته غږ نه ما ته اواز درته غوسه شو انټرنیټ دې خراب ته سره موږ مجبوري سي بیا به ناری ته پیچ شو ته موږ مجبوري زه تا کاری سره یو شی وای تاسو ته توان چې کله ته باس لري تا تر اوسه پورې مانه و پوښتنې کړي چې زه څنګه راشم ستا ولې پوښتنې ته ستا وروستۍ پوښتنه په یاد هغه ولې د یاده وتلې ته ما ته وایې ولې د ما د وروستۍ پوښتنې جواب زه سنت الاهل جماعت یم سمه ده ته وایې زما لاره صحیح ده یو او یا ډلې نورې خو ټولې راته تا کافرې کړې بنان قاري صاحب زه یو شی درته وایم بما اواز نشته دوستان بله